د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن او د هغه ایټلی هم منصبه د ګل په ورځ خارجه وزارت کې لیدکاته وکړل. د چین په اړه خپل خبرو کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن وویل چې په نړۍ کې د خپل استخباراتي صلاحیتونو سیوا کولو په خاطر چین د کال 2019 نه په کیوبا کې د جاسوسۍ یو اډه فعال ساتلې. کله چې د حکومت په کال 2021 کې واک ترلاسه کړو نو ګرده نړۍ کې د بیجینګ خارجي لوجستیک پراخولو د معلوماتو راټولولو مرکزونه او د کیوبا ترڅنګ د یو شمېر نورو هڅو په اړه تفصیلي حال احوال راکړی شو. چین دا په دې غرض کوي چې خپل پوځي قوت د نړۍ په لرو پرتو برخو کې وساتي. دوی د خپل دغه پراختیا لپاره د کیوبا ترڅنګ د نړۍ په یو شمېر برخو کې د معلوماتو راټولولو لپاره د مرکزونو لټون دوامدار ساتلی. په حقیقت کې چې موږ سره کوم معلومات دي د هغې تر مخه په کال 2019 کې چین په کیوبا کې د خپل معلوماتو راټولولو کار پراخه کړی. د زیاته کړه د کانګرس د استخباراتو کمیټې په دې خبر ده چې چین د څه وخت راهیسې ګرد نړۍ کې د استخباراتي معلوماتو راټولولو کار جاري ساتلی. هغه بلینکن ویل دا زموږ اندازه ده چې دغه اډو د کوششونو او هڅو په اړه د خبرتیا باوجود که څه هم تیر حکومت لږ ګامونه پورته کړي خو کافي هڅې یې نه دي کړي او مستقیم توګه باندې په دغه کار ته اړتیا ده. هغه ویل زموږ د اندازو په اساس د هغې وخت د نتایجو په پام کې د نیولو سره په خاموشۍ او په احتیاط په دغه باندې مونږ کار کوو. د چین خارجه وزارت وایان وانګ وین بین خبري غونډې ته ویلي د امریکا ګنګوسي به د چین او کیوبا ترمنځ مخلصه ملګرتیا باندې هیڅ کوم بد اغیز ونه کړي. 在所谓中国在古巴修建间谍设施问题上散布了一系列自相矛盾的信息. د امریکا حکومت او میډیا په کیوبا کې د چین جاسوسۍ د مرکز جوړولو د تورونو په اړه متضاد معلومات خپاره کړي دي. یو وار بیا امریکا د خپل ځان ناپام اړولو لپاره هسې یوه خندا کوي. زه به غواړم چې ووایم خلک ترې سم خبر شي. هیڅ فرق نه کوي چې څومره هم امریکا افواګانې د چین خلاف خپروي دا د چین او کیوبا ترمنځ مخلصه ملګرتیا باندې کوم اغیز نه پرې باسي او نه به په لویه کچه او په بې رحمۍ سره د نورو هیوادونو ټلیفونونه په پټه د اورېدلو د دوی کار پټ کړي. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیو ټي وي، واشنگټن ډي سي.